د هنر کلیک چینل درنو مینوالو پرون چې د پاکستان افغانستان کوم کرکټ لوبه وه په هغې کې څومره کسان د ډزو د لاسه مړه شوي دي. دا افسوسناکه واقعه چې پرون د میچ ګټلو نه وروسته مخې ته راغلې ده چې یو ظالم پلار خپل زوی په هوایي ډز باندې ویشتلی دی. ورسره د خپل زوی یو ملګری هم وژلی دی. درنو دوستانو دغه پلار چې ویل کېږي اوس پولیسو نیولی دی په خپل بیان کې ویلي دي چې ما خو هوایي ډزې کولې، زما مقصد خو دا نه و چې زه خپل زوی یا د هغه ملګری ووژنم. دا ظالم انسان دومره سوچ هم نه کوي چې خوشحالي خو خلک په دې طریقه باندې نه منوي. خوشحالي چې کله څوک منوي نو هغه د الله تعالی اړخ ته توجه کیږي. په کار ده دا و چې شکرونه ایستي ځکه چې پاکستان میچ وګټلو، خو دوی چې هوایي ډزې کولې د دغه ډزو په نتیجه کې د خپل زوی هم مړ کو، د خپل زوی ملګری هم مړ کو، او د دې نه علاوه د پېښور نورو خلکو هم ډزې کړي دي چې په نتیجه کې 3 ښځې هم زخمیانې دي، یو بل سړی هم زخمی دی او 3 کسان نور وژل شوي دي. چې دا واقعیات هم د پېښور په دلزاک روډ، شامی روډ او یا نورو مختلفو علاقو کې مخې ته راغلي دي. د دې خلاف حکومت لا سخت اکشن اخیستل پکار دي، سخت سزا داسې کسانو ته ورکول پکار دي چې بیا د پاره خلک د داسې کارونو نه ځان وساتي او یو عبرتناکه سزا داسې خلکو ته ملاو شي، ځکه چې د خوشحالۍ د مناولو داسې طریقې نه وي چې ته پکې د بل چا په کور باندې غم جوړ کړي، ته پکې بل څوک ووژنې او بل چا ته پکې نقصان ورسوي. زموږ چینل هنر کلیک هم سبسکرایب کړئ.